زه دشمنی پټکو سره کوم نو پټو سره نه. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار رینو سینما کې موجود یم. په رینو سینما کې د ارباز خان په ډایرکشن کې پښتو ایچ ډي فلم لګېدلی دی، بدماشي به درنه پاته کم. د دې فلم مکمل رپورټ له تاسو سره شیر کول غواړم. راځئ چې سینمې ته دننه لاړ شو. ګرانو کتونکو، په رینو سینما کراچۍ صدر کې زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلم یو مشهوره یو نامتو فنکار کامران خان ولاړ دی. کامران خان هم د ارباز خان په ډایرکشن کې دا فلم بدماشي به درنه پاته کم دا یې وکتئ. د دې فلم په حواله له ده سره خبرې اترې کول غواړو. السلام علیکم کامران وروره. وعلیکم سلام. عظیم بھائی ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو راغلئ سلیما ته او د دې فلمونو پبلیسټي مو وکړه. تاسو یو جهان مننه. کامران وروره، بدماشي به درنه پاته کم د دې فلم په هکله څه وایې؟ نو بس په دې کې خو به دا ووایو چې دا د ارباز خان ډایرکشن فلم دی او ښه فلم یې جوړ کړی دی. ولې چې عجب ګل صاحب ورسره هم دی، جهانګیر صاحب هم دی، چې دا درې واړه یو ځای شي بیا خو به خامخا فلم خو به یې که ښه فلم دی. انشاءالله چې کم کتونکي راځي هغه به ترېنه ښه مزه انجوای او ښه سینما هم ډېره ښه ده. ولې چې کیبري سینما وه زموږ په کراچۍ کې او د هغې نه بعد چې کومه ده نو رینو سینما ده. په هغه سکرین وګوره، هغې سیټونه او لکه ډېر ښه ماحول او ډېر صفا سوتره حساب کتاب یې دی. پښتو فلم انډسټري له وړوکي اختر بلکې دا یو کال کې اندر ډېر بهترینه ایچ ډي فلمانې ورکړل، لکه جانان، لکه ملنګي، لکه بندیوان، لکه چرته خاني، چرته فقیري. ته څه وایې پښتو فلم انډسټري به پرمخ تګ وکړي او که نه؟ دا انشاءالله چې دا کم حالات دی نو دا به ښه طرف ته روان دي. ولې چې په دې اختر 4 فلمونه لګېدلي نو 4 واړه څه پکې نرم لاړ او څه ډېر ښه لاړل. نو دا خو فلمونو لین دین دی، کله به ښه دي کله به کمزوري دي. دا خو د کاروبار یو حصه ده، کله ګټه تاوان دا خو وي. نو او انشاءالله چې زموږ دغه شان سینماګانې کولو شو نو زموږ پښتو فلم به لا نور هم ښه طریقې ته ښه طرف ته لړ شي. د کراچۍ په ښار کې رینو سینما یو نوې سینما ده چې پښتو فلم یې پکې ولګول. حالانکې سینما نوې نه ده، سینما ډېره زړه ده، لیکن دې سینمې په اول ځل د پښتو یو فلم بندیوان چې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې جوړ شوی ولې. ته څه وایې رینو سینما د پښتنو د فلمبینو دپاره د خوشحالۍ زیری دی او که نه؟ دا خو زموږ د پښتنو دپاره ډېر خوشحالۍ خبره ده چې کومه د اردو پنجابي سینما زموږ پښتو فلمونو ته میلاو شوه. دا خو ډېر د فخر خبره دی. منیجر دپاره هم ډېره شکریه، ډېره مهرباني چې هغه زموږ د پښتو فلمونو دپاره د خپله سینما پښتو ته کړه او د هغه سینما چې په دې پرنټ وګوره، دې سیټونه، ماحول، حساب کتاب لکه ډېر ښه دی. ګرانو کتونکو، یوه خبره به له تاسو سره بل هم شیر کوم چې په وړوکي اختر د کامران خان یوه ډرامه وه سوې لوپټه، دا ریلیز شوې ده. د دې ډرامې په هکله هم له ده سره 2-3 خبرې کول غواړو. د سوې لوپټې ډرامې په هکله څه وایي؟ د سوې لوپټه ډرامه چې کومه ده خو ریلیز شوې ده، انشاءالله ښه ډرامه ده، ښه روانه ده. بس اوس به بغړ اختر بله ډرامه انشاءالله راځي او چې کله کتونکي ګوري هغه به په خپله فیصله بیا کوي نو څنګه ډرامه ده څنګه نه ده. په سوې لوپټه کې چې کوم کرکټر تا کړی و له خپله کرکټره مطمئنه یې؟ بالکل د مطمئن یم، ښه ډرامه ده، ښه کرکټر دي او چا چې پکې کرکټر یې کړي په خپل ځاب د هغو ټوله ښه کرکټر دي. ډېره مننه. کور د ودان سره رینو سینما لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، رینو سینما په وړوکي اختر کې پښتو ته کنورټ شوه. یعنی دا سینما به په مستقبل کې را روان وخت کې پښتو فلمان چلوي. په وړوکي اختر کې یو فلم دوی د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې چې کوم فلم تیار شوی ولې بندیوان، دا بندیوان فلم مې په اول ځل په
پرینو سینما کراچي کې ولګولې دوم فلم هم په دې سینما کې لګولې دی بدمعشي به در نه پاته کم د دې فلم ډایریکټر ارباز خان دی زما پر څنګ سي کم کس ولاړ دی دا د رینو سینمې ټیکدار دی دغه نوم نماجي غنی صاحب نو لغنی صاحب سره په اردو کې خبرې کوو دی په پښتو न पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गनी साहब क्या कहते हैं, आपने ईद उल फितर पर पहली दफ़ा पश्तो फिल्म अपने सिनेमे पे लगाया, क्या फील करते हो? बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत अच्छी गई फिल्म, लोगों ने सराहा, साउंड सिस्टम के फिल्म बहुत अच्छी है और सब लोगों ने तारीफ़ की, सिनेमा की भी, साउंड सिस्टम बहुत बेहतरीन है। दूसरी दफ़ा आप पश्तो फिल्म इस सिनेमे पे चला रहे हो, मुस्तकबिल में क्या लाए अमल होगा आपका? हमारा इरादा तो यही है कि हम लोग पश्तो करें इसको, यानी आगे भी हम पश्तो चलाएं हमेशा के लिए। गनी भाई आप कह रहे हैं कि बदमाशी बदर नफा तकम, इस फिल्म के बाद तीसरी फिल्म भी पश्तो की ही लगेगी? हाँ, जहाँ ये है ना जानान, ये 3 मई को लगेगी और इसके बाद इंशाअल्लाह उसके बाद भी पश्तो है। मैंने सुना है कि आप अपने सिनेमे का रिपेयरिंग और रंग रोगन का भी इरादा है? हाँ, इरादा है इंशाअल्लाह, ये इससे पहले इंशाअल्लाह इरादा है। सीटों वीटों का मसला है, कलर वलर ये हो, पर्दे वर्दे सब पंखे वंखे सब सारा सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिल्म बीनों से क्या डिमांड है आपका, क्या तवक्को है कि वो आपकी सिनेमे में आए या ना आए? नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। ईद पे लगी फिल्म, पहली दफ़ा लगी है और लोग आए हैं, समझे ना, पब्लिक आई है। अब बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम का था, लोगों को पता नहीं चला कि रीनू कहाँ है किधर है, फिर भी पूछ पाछ के अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गई फिल्म और फिल्म की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, समझे ना, लोगों ने सबने सराहा और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम अगली ईद पे अच्छी से अच्छी फिल्म लेकर लगाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू गनी भाई, मेरी भी दुआ है कि आपका सिनेमा चले। और द फौलाद यमा गर्न मनम जगोरे सर द पासा सर न मनम। ग्रानो कतुं कुदाऊ द रिनो सिनेमा द अरबाज खान पर डायरेक्शन के पश्तो HD फिल्म बदमाशी बदर नफा तकम ददी मुकम्मल रिपोर्ट चिमाल तासु सर शेयर की तुरबल खंदवर प्रोग्राम पूरे मुफरलो बादार स्पारे लिया द खुदाई पामान।